الحمدلله سورة المبارکة الفاتحه. پروردگارا دشام مسافر وڑی بی خاطره شاهزاده خیالمند علی اکبر لخاطره منم شربت علی مبابان رحمکی غمزده کورت دو مقام تا در رحبت نظار وکی الفاتحه. بسم الله الرحمن. و حقیقت تو سنجار شو دیو رجی مخ که مولی درو مولا ٹک ٹاکی اگه دا موت ایز زندگی نی بابار نیشتا اسیرال نموتا بیامان دا خیالمند علی اکبر دا وڑی بلبلی ذکر ارمان و حسین دل سا مجنون شی سا عاشق شی دا مجنون کنون یادیگی دا تومات کومی سر باقی ولی عاشقی آسان کار نده بوار وکا یار نغمه سرد عاشق مقرم زیدی حضرت هور پیش گراغلو پلرزاشو وجهلا جمال ولدو جلیدی حقیقت دو سندر یا حقیقت دو سندر شم دی خبری که شک نیش داده ملنگی شاه حسین خون زوار ده ملنگی د شاه حسین خون زوار ده دا زوار ده په تقدیر کې نصیبی دا هر چا په نصیبی ولی دلیل مسرشتا ده غرون مضبوط دلیل ده تاسو نه دار شو بس دوی جمله مقدمتا اغا ده تاسو نه دار شو زمانی مولانا قربان شام نمینه قربان شام یو صلوات قربان خاتم اللهم صل علی زمانی مولا سلام کئی زیارت ناحیه کشتاده اغاس بناسته که در من صدا بناستی در جمله میریسا و عشق سر باوروی صرف مقدمتا دوی جمله مسئله بیا اغاس برسی مولا سلام کئی السلام علی جیوب المزرجات ما سلامی پا اغو گریوانو بانده ساغا دا حسین غام کی شکی دلی د زمانه حجال د زمانه تجدار د زمانه وارث د زمانه مالک د اغو گریوانو باندې سلام کوي څنګه د حسین غام کی شکی دلی نو بیا اوخي هغه لسونه څکلا کلا سوري کوي حسین تا د علی اکبر قربان شوم دا وای په څه مقام دی خو مجنون په قادر لیلا پویږي قبر خان بزرګوار ویوګا ثبوت اوسه ته پاته نه لګيږي ایمو اوسه د ملنګارو درویشانو قادر باندې ورمنه بهتر بیږي حسین بهتر بیږي ویلې دلیل مستقاله تاسو نه دار شو علامه بحر العلوم بسنتی سره به جمله مصیب گاو علامه سید بحر العلوم یورج نکله کافینات نه لګا تاسو نه دار شو نغاب نگران ویلار و محافظ ویلار و رو لوی عالم و رو سینا به ویلا یکدام تو سنجار شوم دا شورا و ریزا دی امامای و غرزولا گریوانی براکلو ابای جان لری که ملنگانو دستی تا ورناو تو کلاک سوره وکری خلق راغللو علماء راغللو تو سنجار شوم علامه بحر العلوم سیر تکی نولو مختنه ونو که آغا حال دا بلشوالو دا چه سبب ده تو خود سی ملنگه کی نیلی داره تو خو اماما ندی غرزولی دا سنجار شو ویلوایی وی پتاسی بانده ما دا ملنگانو دستی که زمانی ایمان سرطوره ولی دلو سر بابی خامری تعلیمی ازکه مگریوان پرا کرلو دا ملنگی دا دا عشق مقام ده بس دا سنجار شو خوزم دوی جمله دا سیوا کا دا سنجار شو خویستا که دا کنعان یاد بل ملکوی دا یو بان قربان شلیار وارا دا خیالی علی اکبر سوره نیکولی که خوار ما قسم پا الله بانده ده شاپ دوست قربان کرلو اول علی اکبر پا آخر که قربان کرلو نازدان علی اصغر کلا دا شراب سبا تاسی اولیدری یہ صرف مینی دوباره کلا دا شراب سبا سرگان نشو لگا نو تاسی دفاتا دیسو بادشاه حسین غاگ وکرلو دما خیالمند زوی اکبر قربان بابا جانا نند عشرا صبح ازان توکر دماغ بیان دو دار مانده د بیبیان و دار مانده سنند عشرا اخیری صبح آزان خیالمند علی اکبر وکی نو تاریخ دیز خیالمند کلال وری و تکیت و خطرو دیر گلوگیر جران دک آواز سرائی دا محمد مصطفی زبان سرا الله اکبر آزان شروع کرلو بس دقیقی که میو مقصده
تاسو ته پته وي د علمدار مولا نشان د وټه صرف د وټه ایمونه دي کربلا کې هغه صاحب ناسته کربلا کې د ملي سره ووري او زړه باندې ولي کوي کربلا کې صرف د ومو کو باندې د علمدار مولا نشان ټیټ شوی دی سمکه باندې یې شوی دی ووري اول موکه خو تاسو ته ټولو ته پته ده کله د علمدار مړنی دوا خو ایستاول مندونه جدا شولو کله ارمان د حسین کله د علمدار ورمندونه جدا شو نو څرګنده خبره ده چې د عباس نشان ورو ورو په کوزیدو شو خو دویمه موکه ووري تاسو نه جار شو کله خیالمند علی اکبر د رسالات الزمان کې اذان شروع کړلو نو تاسو نه جار شوم کربلا کې مهرو کې کوهرام او قیامت برپا شول وړي ورمنې مخ واړولو تاسو نه جار شوم مدینه ته غاګي وکړو تمام زوري خورې ته علی اکبر ته انتظار کوي خو اکبر زل په د نذیر شولې وړه سيناده وای تاسو نه جار شوم د خیالمند اذان ټولو نه زیات اثر درو هسته ونه وشو علما تشریف فرما دی می سره واوي هغه درې هسته چوبوي تاسو نه جار شوم اول حسین ده څه حسین د کربلا په کار وره کو کې نستلو خاورې سار باندې واچولې ما خیالمند زویا ګمارا ما تلسکلنه زویا نن د شورا اخیری شپه ده نن د تا دیدان اخیری شپه ده تاسو نه جار شوم دویمه هستی یکدام عباس لاس نشان پریوتلو علمدار په ګار مورېګو کېناستلو کربلا خاورې راواخیستلې سارنې واچولې غږ یې وکړو خدایه ګواه اوسې نن د علي اکبر اخري شپه دی نن د دیدان اخري شپه دی دریمه تاسو نه جار شو ارمان د حسین دریم واورئ تاسو نه جار شو علماء ته پته دی د عاشورا شپه مینې سره ژړا کوي حسین ملنګ باندې رحم وکړه عاشورا شپه د دیدانو د معراج شپه وه لیلة الحریر وه لیلة الحریر تاسو نه جار شو د دیدان شپه وه حسین غږ وکړو اصحابو نن د عبادت شپه دی نن د عشق شپه دی ټول خیمې رانږدې کوئ نن به صرف دیدان وي تاسو نه جار شو د یقین وکړه د عاشورا شپه ټولو نه زیاته د سکون او د اطمینان شپه وه ولې تاسو نه جار شوم څه وړه بلبله وړله لوږه هوارې ته ولاړه دی وړوکې وروره للوش علمدار نشان د ژرنګېږي پروا مه چاته دی تاسو نه جار شو خو واوره تاریخ لیکلی دي چې شاهزاده علي اصغر علیه السلام لکه شب هجرت باندې مولا اطمینان څخه بیولی و سبې پورې مولا تاسو نه جار شوم خوب کړی دی اندسې مغه شبیه علي اصغر که هوارې کې قرار خوب یولی دی خو کوم ټایم باندې وړوکی له لاره ویښ شو که د علي اکبر د صبح اذان وکړو که وړه له لار که هوارې نه ځان وغورځولو غږ یې وکړو وړې خورې محبت کې واخله وینې د علي اکبر اخري سبا دی د خیالمند اخري سبا دی بس تاسو نه جار شو خیالمند راغللو کله راغللو شریکة الحسین ورمنې ته د ما شیرینې ترورې وشوه ما ته د جنګ اجازات وکړه ما ته د قربانۍ اجازات وکړه ویله خیالمنده زویه اتلس کلنه زویه لاړ شه اول د شیرینې مور نه اجازات واخله ما خو د نن سبې دوباره تا پسې خواري کړي دی اتلس کلنه زویه هغه شیرینه مور څه اوسه پورې په ډاک نظیر نه یې لیدلی مور ته لاړ شه تاریخ دیایی چې کله خیالمند شیرینې مور ته راغللو که بیبي په الله اکبر رکوع و قیام باندې د لمانځه کې ولاړه دی ویله خیالمند لاسونه د مور بیبي قدمو باندې کېږدي ارمان د حسین دی یا د مور قدمو باندې د خیالمند قدمونه وو ورمنې سرې سترګې اوچاتې کې ټینګه ویږئ خیالمند نه ته وکړه د ما خیالمنده زویه ته خو اوسه پورې داسې حال کې ما ته نه یې راغلی د تا ښایسته د رسالت لاسونه خو د ما قدمونې نه دي ایښي زویه ما ګمان څه خاص مقصد شته دی وینا مورې ما ته اجازت وکړه نن مې زړه کې یو ارمان دی دا جمله واوره نن ایما یو حوایج یو ارمان پوره کړه ارمان د حسین دی ورمنې ورته سرې سترګې اوچاتې کې زویه ارمان د مدینه و بیا تا ما ته سوال کړی وی نن خو کربلا د کربلا کې د ما ته سوال کوي زویه څه زه طلا یم ما ته سوال کوي ارمان د مدینې کې تا ما ته سوال کړی وی بیا به زه تا لیدلي وم چې زه د حیدر کرار به ویم
خو زویه وکه سوال ویله ما ته جنگ د اجازت راکه ما ته د جهاد اجازت راکه ویله زویه څه د مال وي خو اول رخصتي ورې بلبلې نه وغواړه بس داسې نه در شه تاریخ لیکلی دي ویله ولله سوارې خیمې نه خیالمند قدم کېږدولو بیا به وړې بلبلې لمنې نه ونیوللو ملنګان در کې دي مینې سره واوره دما خیالمنده وروره یو وارې خو رستوني شه یو ساعت وروسته به د جنازه په کربلا ګرم وریږو یخي وي خیالمنده وروره یو وارې دیدن خو راوړه ویله کله ولسم وارې خیالمند قدم کېږدولو که وړې بلبلې ونې غږ وکړو خیالمنده وروره ما ته پته دی وشوه نه رستنېږي خو یو سوال درته کوم ما نې رنځورې بیبي ما ته یو وصیت کړی و ما ته غمجنې خور یو وصیت کړی و او وصیت په ځای راوړو ویله خورې څه وصیت دی ویله لږ غونې ښایسته سینه د څرګنده که الله اکبر خیالمند ښایسته ګریوان خلاص کړلو وړې بلبلې وچې شنډې ولې کېږدولې اکبر کلکه په یاد وکړو خورې شنډې د ډېرې وچې دي الله اکبر ګرمې دي وشوه کله یې شنډې ورباندې کېږدولې څوی علي مالوي خیالمند عقاب باندې سوار شولو څو قدمه میدان ته یې کېږدولو څه په څټې سترګې راواړولې حسین په څپېړو روان الله اکبر حسین بادشاه شاهنشاه په څپېړو روان دی خیالمند حیران شولو خدایا ما خو حسین داسې حال کې نه دی عقاب یې رسول کړلو کوش ولو حسین یې ټینګه ویږه تاکه بابا نن خو عجیبه دستور ده کوي نن خو وړوړکو مخې په څاپېلو روان نن خو د په څاپېلو قدمونه کېږدې وشوه الله اکبر بابا ما خو داسې حال کې نه یې لیدلی حسین بادشاه جمله بدله که ویله زویه اخري وصیت فرض دی که څه وصیت می‌کنی دا جمله مې سوا وره حسین اجر دیر کا وړه بلبل اجر دیر کا ویله که څه وصیت وي نو زویه یو وصیت وکړه ارمان د حسین دی بس خیالمند علي اکبر یوه جمله ورته وکړه ویله بابا کله زه شهید شوم که د ما جنازه خیمګاه ته راغله که مور مې ډېره کلکه جوړېده بیا یې ملامت نه کړې بیا به مور ملامت کلکه فریادونه کولو ویله زویه دا وصیت داسې چاته وکړه چې تا د بعد زندگی خواهی تا د بعد حسین زندگی خواهی دی څوی علي مالوي تاسې نه در شه خیالمند حمله وکړلې حیدري حمله وکړې هاشمي حمله وکړې علوي حمله وکړې 1642 ملعونان یې واسلې جهنم کړلو تاسې نه در شه خو یو وخت داسې راغللو څه د غره چارې ګل شولو غږ وشولو چې خدله حسینه سلام ته راشه د علي اکبر اخري سلام دی تاسې نه جار شه حسین په څاپېړو روان دی تاسې نه جار شه تاریخ دی یی چې د علي اکبر جنازې ته حسین څه تلوګه ووارې ولوېدلو ووارې پاڅېدلو الله اکبر ووارې حسین ولوېدلو زوی حسین اجر دیر که ویله کله د خیالمند جنازې ته حسین څه راغللو که سترګې د غړوي زوی حسین اجر دیر که شریکة الحسین ورمنه مخکې راغلی دی خیالمند اکبر سینې سینې ودرېدی الله اکبر حسین غږ وکړو وخورې ما نه مخکې څنګه راغلی یې ویله وروره ما ته پاته دی د